أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة یاسین مشهور نوم دے قلب القرآن، قرآن زړه. قلب ورته ځکه وایي زړه کې ټول قوتونه راجمع شوي، په دې صورت کې اصول د قرآن راجمع شوي دي. دریم نوم یې دی سورة المدافعه، دفاع کوونکې د عذاب. څلورم نوم یې دی سورة القاضیه، حاکم صورت دی، فیصلې کړي دي. پنځم نوم یې دی سورة العزیزه، د عزت والا صورت دی. شپږم نوم یې دی سورة العظیمه، لوی شان والا صورت دی. اووم نوم یې دی سورة المانعه، منع کول کوي د عذاب او د مصیبتونو. حدیث کې ثابت دی ارسار سورۃ یاسین وینو مصیبتونو به الله بچ او حاجات به پوره کیږي. رب د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره ده دیجه پوری توحید ثابت کو په عقلی نقلی ادله. دې سورۃ کې اوس طریقه د دعوت ذکر کړي. توحید ته چې دعوت د توحید ازدکا طریقه د رجل مؤمن نه ازدکا. دوی مخکره د شفاعت شرکیه په عقلی ادله اوس پیرت کوي په دلیل نقلی سره. دعوت صورت د اثبات او صدق الرسول، دې صورت کې صدق د رسول ثابت دی. خلاصه د صورت دا ده دې صورت کې درې بابونه دی. اول باب 22 نمبر آیت پورې دی. دې کې اول ذکر کوي شهادت د قرآن په دعوت صورت باندې، او به مقصد د رسالت ذکر کوي. به زجر دی په دې چې داخله کې ایمان نه راوړي. به تخویف ذکر کوي، به تسلی ده، او پسې عقلی مختصر دلیل راوړي. به دلیل نقلی پسې د درې انبیاونه دلیل نقلی ذکر کوي سره د رجل مؤمن نه. به تخویب دی، به کیفیت د دعوت ذکر کوي. یاسین تام د حروف مقطعات نه ده. بعضی مفسرین د ابن عباس نقل کړي ده د یاسین معنی دا یا انسان. ابو بکر الوراق نقل لی چې دې معنی دا یاسین معنی یا سید البشر. قرطبی ما وردی ویلی دی یاسین د نبی صلی الله علیه وسلم نوم دی، خدا خبره به سند ده او به سند هغه کله ده. یاسین کی یا حرف ندا ده، بس حروف مقطعات دي د اعجاز د قران د پر الله پاول صورت کې راوړي. والقران الحکیم، او زما د قسمی په قران چې د حکمتونو نه ډک دی. والقرآن کی وہ قسمیه ده. علماء وی قرآن باندې قسم جائز ده، ځکه قرآن مخلوق نه ده، د الله صفت ده، کلام الله ده، قسم په جائز ده. نو دا قرآن گواہی کوي په دې انک لمن المرسلین چې یقینا ته د رسولانو نام. زما د قسمی په قرآن او د قرآن قسم او دا شهادت کوي په دې باندې چې نبی د رسولانو نه ده. علی صراط مستقیم، پلار برابر باندې. تنزیل العزیز الرحیم، نازل کړه شوی دی دا قرآن په نازلېدلو طرفه د العزیز ذات نه چې زور اور دی او رحمتونه والا دی. نازلېدل دی قرآن شوی دی طرفه د زور اور ذات د رحمتونه والا نه. لتنذر دا مقصد د رسالت دی. اوس لتنذر دې لپاره تیار ورکی قوم ما انذرام
آباؤهم قوم ته چې دي ایرولې شوي د هغې پلاران فهم غافلون پس دی غفلت کې پراته دي لقد حق القول سره وسو مانع د ایمان ذکر کوي داخله کې ایمان ولې نه راوړي لقد حق القول په تحقیق سره پوره شوی دا فیصله د عذاب علی اکثرهم پس د دوی باندې فهم لا یؤمنون پس د ایمان نه راوړي انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون دی آیت کې درې توجیهات دی آیت کې اصل کې ذکر کوي په مانع د ایمان نه داخله کولی ایمان نه راوړي تمثيل ته به اشاره ده یو سړی د مړی ته توقع واچي تری پر تکړه شوی یو تو تنخکاری نو په دوی کې تقلید د مشرانو گمراهانو د اعلان د هدایت دیني دویمه توجیه ده مشرکان او ابو جهل دلی نبی صلی الله علیه وسلم تلاسه چولو الله لا سنت څټ پورې وتړل سرونه جګلی و یو ساعت پورې دسیو دریم توجیه ده د آیت کې فعل ماضی د معنا د مضارع سره اخرت کې بده سکیږي کنه ان جعلنا یقینا من غرزولې فی اعناقهم اغلالا د دې په څټونو کې توقنا فهي الى الاذقان نو دا زرو ترسیږي فهم مقمحون پس دوی چې دي سرونه پکې پورته کړې شوی دي د دې سرونه پکې پورته کړې شوی دي وجعلنا من بين ايديهم سدا دی آیت کې درې توجیهات دي اوله توجیه دا چې دا معنی دی د ایمان نه په طریقه د تمثيل د دې مثال دا دی د سړی مخه تم دیوالی شاتم دیوالی مخه تا شات نشي کتله د دې یو دیوال هغه د شهواتو دیوال بل دیوال د شبهاتو دې په منځ کې دی راګیره شوی دی ایمان نه راوړي یا بل توجیه دا کافرانو د نبی سلام د اشتلو اراده وکړه ابو جهل و غیره الله دې په دې وانونو کې راګیر کړ حجت په قائم کړ دریم توجیه دا قیامت کې بل سکیږي جهنم څنګه کې براګیر کړل شي وجعلنا من بين ايديهم ومن غرزولي تدوين مختا صدن پردا ومن خلفهم صد وشاد الذين صد منا پردا دیوالام پاخشیناهم پس موږ راګیر کلی دی دوی لرا فهم لا يبصرون د اسنین وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا څلورم مانع ده چې دوی زده وعناد کوي وسواء عليهم وبرابر خبر ادا په دوی باندې انذرتهم کیر ورکه دوی تام لم تنذرهم کیر نور کې لا منون دی ایمان وروړي انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن ارګل چې خلکو کې تام معنی دی چې قران ناوري نو دی قران فائدہ څه شو اوس اهل قران ذکر کوي انما تنذر يقنا تير ورکه من اتبع الذکر سوچ تابعداري کوي د ذکر چې قران دی او خشی الرحمن بالغیب ویریږي د مهربان ذات په حال دلیل دوی فبشره پذیر ورکه تاب مغفرت او اجر کبیر کریم بخنه باندې او اجر عزت من باندې ان نحيي الموت ونكتب ما قدموا واثارهما داوز د بشارت لپاره محل بیانې دی تبع اجر کریم کله ملاویږي قیامت کې ادا دلیل عقلی مختصرم دی د آیت کې د مفسرینو توجیهات دي اول خو ظاهری معنا دا چې موږ به مړی ژوندۍ کو قیامت کې دویمه توجیه د آیت کې تمثيل له توفیق د ایمان باور کو مړو ته چې مشرکان دي په شان د مړو دي کړه ژوندۍ بشي ان نحن نحيي الموتى يقرن ژوندۍ کو مړو لرا ونكتب منغليكو ما قدموا واثارهما هغه چې د مخکې لګلي او آثارهما ورسته پاتې شوی کارونه آثار هغه عملونو ته وي چې روسه په خلق روان دي نیک او کبدا وكل شيء احصينا ور یو شی منګ راګر کله ده په امام مبین په کتاب ښکار کې کتاب نو مراد کتاب التقدیر مراد
واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. واستخفیف دنیوی ذکر کئی دلیل نقلیم دے دا او تشجیع دا طریقہ دعوتم ذکر کئی. وضرب لهم اللہ و بیان کا دے خلقو تا مثلا اصحاب القریتی و مثال خاوندانو دکلو اذ جاءها المرسلون کل شرال اغکلی تا دا رسولانام یو کلی و رسولانو تراولے گلیش اذ ارسلنا الیہم اثنین دا تفصیل بعد الاجمال لے کلی چی منگراولے گلی الیہم دویتا اولا اثنین دو رسولان اللہ اول دی گلی تا منگ دو رسولان راولے گلی فکذبوهما نو دی تکذیب کو دی دوانو رسولانو فعززنا بثالث نو منگا مضبوط امکلا دی بثالث پدریم رسول بانے دو رسولان اول آغلی واللہ سے بہترین راولے فقالو دی ویلی انا الیکم مرسلون اقل منگتاس دارا لگلے شویو ستاس رسولانی اسی تکذیب ذکر کئی دی قوم پدری طریقو قالو دی قوم ارتویلی ما انتم ملا بشر مثلنا نوی تاسو مگر انسانانی وی پشان زمنگا وما انزل الرحمن وندے نازل کڑے میرا بان ذات بن شینی سیو شین انتم ملا تکذبون نوی تاسو مگر تاسی دروغ وی دروغ جنی وی رسولان اس خبر مواقع کلا قالوا رسولان ویلی ربنا یعلم و رب زمن خپویگی انا الیکم لمرسلون یقل مستاسو دا پارا خامخ رسولانی و تاثر علی گلے شوی و رسولان وما علینا الا البلاغ المبین و نشتب من وانی مگر رسول الاختیارام من برسول کو قالوا انا تطیرنا بکم ار کله چې قوم تکذیب کو الله په قوم باندې سوکل راوستله قحط پر راغی دې رسولانو ته ویل چې تاسو کله رااله بس په موږ باندې عذابونه دي قحط دې تو سوکل دا تاسو سپیر توب دې قالوا ویل دوی ان تطيرنا بكم يقل من سپیر حال شو په تاسو باندې الی لم تنتهو کما نشئ تاسو دې خپل دعوت نه لنرجمنکم خامخا پکانو بول موږ تاسو ولا يمسنکم منا عذاب الیم خامخا ورسیږي تاسو تاسو باندې درم عذاب درناکم قالوا ویل دي رسولانو طائرکم سپیرتوب تاسو معکم من تاسو تر نه خته ده من دا سوکړي خو تاسو د عمل د وجه ناراضي او تاسو د عمل سزا ده ان ذکرتم آیات تاسو د دین بیانېږي او دین دتا واضح کیږي بل انتم قوم مسرفون ان ذکرتم وانا آیات تاسو د دین بیانېږي جزای پټه ده او تاسو په سپیره شویا نو تاسو نصیحت تصویر توبه ویا نا منګه کې سپیره توب نشته بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قوم و اسراف کوونکی دې قوم ته حضرت رسولانو خبره وکړه واضح خبره وکړه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى د دې مکالمه جاری و کار چې کینو الله سړی پیدا کړي نران ملګری من اقصى المدینه کی اشاره ده چې نران خلق موحدین خلق غاړو څنډو کې اوسېږي او چې کله به خبر شي چې میدان کې کار شروع ده به میدان ته ځان را رسي وجاء الله وراغه من اقصى المدینه دلری طرف د خار نه رجل یسعى او سړی او منډه والے سورۃ قصص کې رجل مخ کې کو وجاء رجل دلته رستکل ده الته مسله اهم وا حفاظت د نبی او د قتلنا عادل تمل کرتے د انبیاء او چې غریب دل رزین راغه یسعى من دیواله نو قال ناشنا طریقه باندې دعوت کوي رجل مؤمن صاحب یاسین قال ویلی یا قوم ازما قوم اتبعوا المرسلین تابعداري وکید رسولانو تا رسولانو تراغری دي خبرو منیا اتبعوا تابعداري وکي من د څه چا لا يسالكم چې نغواړي تاسو نه اجرن مزدوري وهم مهتدون او دې په هدايت باندې روان دي د رسولانو خبرو من رجل مؤمن ورته ویل وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون داوس دعوت ذکر کوي ډېر په حکیمانه طرز باندې او په احسن طریقه باندې دعوت کوي جواب د سوال له قوم چې وته ویلي چې تم دوی سره ملګری
تو سره ولې ملګری نو ته جواب وکړو وما لي لا سوجدا چې زه بندګي نکوم الذي دعا ذات فطرني چې پیدا کړې مو الیه ترجعون او هغه ته تاسو ورګرځولې شئ دې کی اشاره ده چې دلیل ما سره شته ده سوجدا ما لرا چې زه بندګي نکوم دا غزا چې پیدا کړې مو هغه ته تاسو ورګرځولې شئ اتخذ من دونه الها دارت د شرک عبادت دی ورته شفاعت قهریه ده دی بویلی چې موږ څنګه دي معبودانو بندگی کوو داس موږ شفاعت اتخذ من دونه ایذون سما سوا دلنا الها نور خدایانا ای یریدن الرحمن کوغانی مهربان ذات به ذرین تکلیف لا تغنی عني شفاعتهم نشي بچ کول امانه د دې سپارښو د دې شفاعت باندې شي نشي بچ کول شيئا ما ايت شيء ولا ينقذون ونمش اخلاص ولا بزورهم زور مسر نشته چې ما اخلاص کړه الله د عذاب نه و جواب د سوال دی ویلي کله چا د شرک عقیده حکم یې سره نو دی ویلي اني اذا لفي ضلال مبين يقينا زبا په دغه وخت کې خامخایم په گمراهی ښکارا کې شرک کې چې څوک دا ښکارا گمراهی کنه دی ویلې تورې د سکله کې په خبره باندې او مخالفت کې زمنګا نو دی ویلې انی آمنت بربکم یقینا ما ایمان راوړې تاسو پر ربانه پس ما زما خبره واوریا سبا عذر باندې ګورونه کوي اوس به خبره واوري قیل دخول الجنه قال یا لیت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين عام مفسرین دلته اقوال مختلفه ذکر کړي هر کله چې رجل مؤمن د صفا دعوت وکړو او د شرک رد وکړو دا ډیر ظالمان خلک د راجم شو د دې رجل مؤمن په دې ګډ باندې وروختل علمي تراويستلې وکانو باندې ویشتو به کوئی تم به د پاس وروغځو بعض مفسرین وایي د دې رجل مؤمنه مری سوریکلا او د خار په منځ کې راز ورنګ بعض مفسرین وایي پارا باندې تو ټوکړې کو مختلف اقوال دي خو مقصد دې ټولو یو دی چې ډیر په ظلم سره دا غریب شهید کو چې دې کله شهید کو نقیلام د توی ویلې شوګر چاپیر ملائکو د ترمنا आवाजونه رال الله आवाज تراغه دا आवाज دې پس د مرګه د روح تا قیل منا ویلې شو چې د شهید روحه ادخل الجنه داخل ش جنت تام منا کله چې جنت ته ورسېد ته ویلې شو چې اوس جنت ته ور داخل شه قال ویلې دی رجل مؤمن یا لیت قومي يعلمون ای افسوس دی او ارمان دی چې کاش ما دا قوم پویدلې تمره خیر خوا دې دا سره د خپل قوم موحدین دعات خلق ډیر خیر خوای ای افسوس دی جسما دې قوم ته پته وي د توحید د مسلې او زما خبره منه لوي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي منا بس سبب د هغه مسلې چې بخنه او کلمات طرف زمان وجعلني من المكرمين وسو ګرځولم د کرامت والاونه ماته کرامت راکاو لوی کرامت سره چې الله یې سمدستي جنت ته بوزي دې ته کرامت بعد الممات وي دغه ارمان کو ارمان یې الله مونږ تراولېګو د توحید پلار کې د مرګ نه مېریږي میدان تراشه الله بتبخنو کې کرامتونه بدر کې حدیث کې راغلی د قول د وحد شهیدانو کله جنت ته چکل دا غوي ارواح الله داخل له حدیث د مشکات کې شته ده اغي ویلی یا لیت اخواننا يعلمون اي ارمان دې چې موږ ورونو ته پته وي بما صنع الله بنا چې الله موږ سره څه وکړو من موږ له جنتونو راکړل پس د مرګ بخاری کې حدیث راځي کله چې شهدا د بیر معونه وشو اویا کسان قارین د نبی سلام ملګری شهیدان شو ډیر پسرم سره د خلکو شهیدان کړ نبی سلام په ډیر خپاو
کله چې شهیدان شو نو یو دو کسان ته بشو نور دي ظالمانو شیطان پر داغي بار کې قران نازل شوی او صحابه وي موږ ودا قران ویو چې بلغوا قومنا انا قد لقينا ربنا ورضي عنا وارضانا زمون قوم ته دا خبره ورسوي چې موږ درب دیدن تلاړو امون نډیر خوشاله دي صحابه وي دا قران به موږ لوستو په ابتدا کې خو لیکن به دا منسوخ شو وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء الله دې مقام کې ډیر غوسه کیږي چې دې ظالمانو زماده توحید تو جن اسماده دای سره صد ظلم نه ډکار وکړه زکه دا ډیر د غوسی الفاظ دي چې مفسرین لیکي وي په قوم باندې صرف جبريل عليه السلام وتعالى راولېګل داغه په دروازه کې ناڅا بچغه والا ټول استمردار شو وما انزلنا الله من نذر لګل علی قومه داغه په قوم باندې من بعده منا من بعد شهادته رسل داغه شهادت نه چېغه شهید کو من جند منا اسلخ کری من السماء دبرنا وما كنا منزلين او نو منګه لازم نازلون کې د لخ کرو په دې وخت کې وما كنا منزلين منا منګه نیو نازلون کې د لخ کرو په دې وخت کې ان كانت الا صيحه څنګه عذاب راغې په خلکو ان كانت نو هلاکت د الا صيحه واحده مگر چغه ویوام الله وای دا د دې څه هلاکت د جذب شراشم او نور ملائک بسرا ولېګم بس یو چغه قریبان جبريل وال فاذا هم خامدون ناس بعد يخبراتو خامد منا چې سرکوټي او څوک پاغي باندې یخي وواړي دغه رنګ د یخ پرې وته یا حسرتن علی العباد ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون یا حسرتن منا یو منا د هلاکت د بندگانو لرا دویم دا اخبار د حسرت او افسوس د بندگانو په خپل ځانونو باندې سو کوئی دا قول د ملائکه له چې افسوس دې په بندگانو چې رسولانو په مسخره کوي یا حسرتن علی العباد یفسوس دې په بندگانو باندې ما یاتیهم من رسولنا ناراضی دي تکم رسول الا كانوا به یستهزئون مگر دې په ټوکې گیا دې په بس لګي ټوکې گئی دې په ټوکې کولې الا كانوا به یستهزئون مگر دې په ټوکې کوي ظاهر دا چې دا واقعا د موسی علیه السلام نمخ کې تیر شوی دا تفاسیر لیکلي دي چې دا درې رسولان چې الله را لېږلي دا درې رسولان وې د طرف د عیسی علیه السلام قاصدان او شاګردانو دا د عیسی علیه السلام انطاکی خار ته ولېګل اول دو رسولان یې ولېګل عیسی علیه السلام په درې ولېګل اول یحیی او یونس درې مې وبس شمعون ولېګل د دې په ملګرته کې هغه رجل مؤمن شپون کې رااله حبیب النجار شنو می حبیب النجار نو خلق دا شهید کو الله په اخر باندې عذاب راولېګ ختم کړم د دې واقعې د تایید لپاره زی محشری او حدیث راوړل د طبرانی روایت ده هغه کې ویلي چې السابقون الى الانبیاء ثلاثه درې کسان دي چې د انبیو دعوت مخکې قبول کړي دي یو یوشع علیہ السلام دے سبقیت کرے موسی علیہ السلام تا دویم صاحب یاسین دے سبقیت کرے عیسی علیہ السلام تا او علی رضی اللہ عنہ دے چې سبقیت کرے خری نبی تا دا حدیث هم دلالت کوي په دې باندې چې دا د عیسی علیہ السلام رسول او استاد ابن کثیر په دې باندې رد کړي تفصیلی چې د دې واقعي تاکیداتونه معلومیږي چې دا رسولان متقنا د الله طرف نه دیم په دې اعتراض شوی دی د بشریت او بشریت اعتراض په قاصد باندې نه کوي درې موجودات په تاریخ کې لیکلي چې عیسی علیه السلام چې کله دعوت کو سلور خارون والا په ایمان راوړو انطاکی خار والا او د قدس خار او اسکندریه او رومیا نو چې ایمان راوړو نو عذاب څنګه راغی
کم حدیث زی محشری راوړی دی نو زی محشری غریب په حدیث باندې څه پوهیږي ابن کثیر وایي دا حدیث منکر دی او دا صحیح روایت نه دی یو راوی پکې د غشیه دی متروک هم دی بس دا الله رسولان را لېږلي وو یو کلي ته او ظاهر هم دا دی چې دا موسی علیه السلام نه مخکې دا واقعه تېره شوې ده علم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون دین دویم باب د یو آیت پورې اول زجر ور کوي بیلس عقلی دلایل ذکر کوي مسلسل پیرد د شفاعت قهری دی بدری زواجر دی په تخویب اخروی تفصیلا نوړ اخر کې د وی شبهه جواب دی علم يروا ايدين غوري كم اهلكنا څومره من هلاکري دي قبلهم مخکې دینا من القرون د پیړیو انهم یقینا دا هلاک شوی خلک چې الیهم لا يرجعون دوی ته نشي را واپس کېدل وان كل لما جميع لدينا محضرون دلته ان نافیه ده كل لما مبتدا ده لما په معنا د الا سره ده جميع خبر ده وان كل منا ندی دا ټول لما جميع لدينا مگر دا ټول زمون سره دی محترم منا حاضر کړي شوی بیا حاضر بکړي شي وآیت لهم الارض نخاد دی خلقو د پارس مکدا المیتۃ منا وچاون دا دلایل ذکر کوي د شفاعت شرکیه او اثبات د حشرم کوي قیامت کې الله دې نعمتونو ته پوس کوي وآیت لهم الله وان خاد دی خلقو د پارا الارض واسمکدا المیتۃ وچا حینا تازه کومنګا واخرجنا منها ومنغا وباسو داغینا حبا دانه فمنه یاکلون پس بعضی دین داخل خوري وجعلنا فيها وصغروا پس میوه پکار دي وجعلنا فيها الله منغر زولی پر اسمکا کی جناتین باغنا من نخیل د کجرنا وعناب و دانګنا وفجرنا فيها من العيون ومن روان کړي دي پر باغونو کې من العيون د چنونا یاکلوا من ثمره دې لپاره چې د خوراکو کې د دې میوونه من ثمره معنا میوه د الله دی الله پیدا کړی دي چې دې نه خوراکو کې وما عملته ايديهما دې یو قول لري ما موصوله ده هغه چې جوړ کړی دي د لاسونو معنا جو شربت و غیره تام دي کنه یا دویم قول لري ما نافیه ده وما عملته ايديهما او نه دي جوړ کړی دا میوه د دې لاسونو د دې لاسونو دانه دي جوړ کړي افلا يشكرون پس ور داخل شکر نو باسم سبحان الذي خلق الازواج دا اوس ترقی ذکر کړي سبحان الذي پاکی د الله لرا د شریک نا غزاد خلق الازواج پیدا کړی دي قسمنا كلها طول مما تنبت الارض دا غنا تر زرغنه اسبکا من پسې موجود نفسنا ومما لا يعلمون دا غنا چې دی په علم نه لري علمونه بنا لري معنا بحرونه دي او چکی دغرنګ اسمانونو کې د علمونه نه لري وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار داوسو مخکې نعمت مکانی سفلیو وس نعمتونه زماني بیانې وسدي وآیت لهم الليل الله ونخذ د پاره شپه شپه چې کوم د اصل له ځکه اصل ممکناتو کې عدمي نسلخ منه النهار راکاغ من الذين ورزوا فيداهم مدمون الناس بداخل په تورتم کې پراته یا والشمس دالمر چې تجري چلیږي مستقرها لمستقر لها منا تخپل وقت مقررات وقت مقرره سره قیامت ده یا مستقر ده منا تحت العرش ذالک تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر دا غزاد ده چې زورور ده او پیدون کې ذات ده والقمر قدرناه اوس دا د سپوږمۍ پیری بیان نه سپوږمۍ والقمر الله اذا سپوږمۍ جلا قدرناه مقرر کړی موږ دلاره منازل منزلنا حتا تر دې پورې عاده چې وګرځي کل عرجون القدیمه پشان د څنګه د کجوري زړې لشمس ينبغي لها دا اوس بل دلیل متعلق دی د المر سپوږمۍ سره للشمس ينبغي لها ندي المرأة ينبغي لها منا يسهل آسان دی لرا ان تدرك القمر چرالان دی کی سپوږمۍ ولا الليل سابق النهار او ند شپه وړاندې کیون کی النهار ورځ لرا
وكلهم في فلك يسبحون او دا ټول په خپل مدارونو کې لامبو ویا وآیت لهم ونهاد لپاره دا ان حملنا ذریتهما چې خلم پر تکری نسل دویا مراد دي نوح علیہ السلام او دا زامن دي دویم قول لري مراد دي عام سور لیدي فلک المشحون فاغ کشته ډکه کې وخلقنا لهم من مثله يوم پیدا کړی دي لپاره بشان دي ما يركبون اجر په تسویر لیکیا وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهما وس مقصد سورۃ ذکر کوي رد شفاعت شرکیه وان نشأ الله وکم غواړو نغرقهم غرب کو دوی فلا صريخ لهم نه په یاد رس دوی لپاره ولا هم ينقذون او نه به اخلاص شي په زور باندې الا رحمتا منا مگر الله وی زین غر کوما د وجد رحمت زمنګ نا او متاع الہین او د وجد مزي ور کولنا تر یو وخت پورې و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم دلائل نرس زواجر ذکر کئ اول زجر دی بالاعراض پکار دا چې خلکو دلائلنا او خاص کر دغه خېدلو نظام بچ کړي او د دلائلونه پیدا غستوي او ځان کې تقوا پیدا کړي واذا قيل لهم كل شيء ویل شي ته تقوا تقوا وکي ما بين ايديكما داغه عذابون نه چي ايديكم چې مخ استاسو ددي مراد یو خو عذابون دي او ما خلفكما جلوس استاسو دي معنا مراد دنیا عذابون دي بالعكس لعلكم ترحمون دي لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي وما تاتيهم من آية من آيات ربهم او نرازی دوی تا من آیت منای ونخا من آیات ربهم دایتنو درب دوینا الا کانو عنها معرضین مگر کی گئی داغین اعراض کون کی اعراض کیا و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله تا دویم زجر دے په انکار د امر د الله منا داخل کو د الله د امر نه انکار کیا په باطل عذر سره و اذا قیل لهم کله چې ویل شوی تان په قومانا د الله په نوم ورکلو کوي مما رزقكم الله دا اسنا چې الله رزق درکړي تاسو ته قال الذين ويعكسان چې کوپر کله للذين امنوا کسان ته چې ایمان راوړل دي انو طعموا ايامن خوراک ورکو من لو يشاء الله اطعمه هغه چاته کله وختل الله وت طعام ورکلوي دا قول د دوی على سبيل الاستهزاء زکه د مؤمنانو اوریدلی چې الله رازق دی نو دوی وته ویل چې دا فقیران الله پیدا کړی دی الله ول رزق نور کیا نو موږ یو څنګه ورکو ولې موږ د الله مقابله وکړي د استهزاء و دیم احتمال په کلار ابن عتیه ذکر کړي هغه وی د اقرار کیا ته موافقت د الله دی ویل موږ د الله د اراده موافقت کوو چې الله تعالی رزق روزي نور کیا نو موږ یې نه ورکو موږ د الله خلاف نه کوو تام د استهزاء ابن عتیه یو واقعا ذکر کړل د باندې چی داغه وی او خانو څو خان چا خو ځخوارو چا خو خانو ته خوا خاچلا او خارو خانو ته واخنا چل او خزي ته نه بول شته وڅریږي دا ته ول داول کې وې د ویلې وې زه هغه چا سره احسان کوم او زه اکرام کوم دا څه چې الله اکرام کړي او بی عزتی کوم دا څه چې الله بی عزت کړي دي دا شان خبر به جاهلانو کول تفسیر قرطبی لیکلی دي دا قول د خلکو په نفسي سید چې چاله خوراک الله نه ورکړي وای منګم شور کوله قدی باندې د بخل لپاره د حجت نه ناروا کار کو ځکه مسله شو چې کلمت حق نورید به الباطل خبره حسین خو باطل پیدا ده کوي ان انتم دا ټول هو د دې مسخري دي کنه نه وای تاسو الا فی ضلال مبین مگر حکم راي ښکار کوي ویا تا قول یا د مؤمنانو د کافرانو ته ويقولون متى هذا الوعد تدریم زجر په انکار د قیامت ويقولون دوی وای متى هذا الوعد وکله بيدا وعده ان کنتم صادقین کچې تاسو رښتینی ویا ما ينظرون دا هیبت د قیامت ذکر کوي په تفصیل ما ينظرون دین ګوري الا صيحه انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر دوی چغي تاخذهم منا نسبا ژوندۍ یا تاخذهم چې نسبا دوی لراوهم يخصمون او دوی بجګړي کوي حدیث مرفوع کې راغلی دي
څوک بازار کې لګي کپڑے واخلي څوک به خان خړو وای څوک به یو څکه څوک بل څو او دا چې د قیامت به واله شي فلا يستطيعون توصيه دی وسلري د وصیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون وبخل اهل ته واپس کېدي شي څه مطلب سودا بیکری د قیامت هنګامه چراشي دی بنه وصیت کولې شي او نه بخل کور د شید لله هنګامه پرا شهران بودري تخویب یو خروي ذکر کوي وس تفصیلی ونفخ في الصور وبكيبه وغليشي پس پهلے کی پیدا من الاجداث ناس ودخل ود قبرنا الى ربهم ينسلون فضرب تبذكري پمنډي بویا قالوا دی بوي یا ویلنا اتباع د منګرا من باثنا چا منګرا پر تکلو من مرقدنا زید آرامنا د دین منکرین حدیث استدلال کوي چې قبر کې عذاب نشته ځکه وي قبر ته مرقد ویل زید خوب اول د خوب زه خو آرامي حال دار ابن عباس روایت ده چاول شپېلې واله شي نو پر قبرونو کې په خلکو باندې عذاب ختم شي دویم شپېلې پوره نو چې عذاب نه وي نو ځکه ته مرقد وایم دویم قولاره مرقد وي چې د مرتا دلته مجازي معنا دا خوب خود مرګ روړ دی کنه من د مرګ په ځای کې پراته و چا دی روچتلو یادرم قولاره تقابل وایا قیامت حالات چويني نو قبر و تمرقد ښکار شي د آرام سے او عذاب قبر د اثبات د پاره ډیر قرآنی آیاتونه شته او حدیث هم شته هذا ما وعدنا الرحمن دا اصلي چې وعده کړي من سمیر مهربان ذات وصدق المرسلون او رښتې ویلي دي رسولانو ان كانت مننه د ذات مش پیلې الا صيحه واحده مگر دا چې غدي وا پیداهم جميع لدينا پس ناز ودا ټول لدينا مقتا محترم من حاضر کړي شي ولیوم لا تظلم پس نن رسول نشي کېدل نفسن فیس نه بشینی چې ولا تجزونا او بند نشي در کېدل الا ما کنتم تعملون مگر عمل نه تاسو کوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون یقینا خاوندان د جنت ته بشارت ده اول بشارت ذکر کړي یقینا خاوندان د جنت اليوم انرزو في شغل معنا په مشغولته کې وي فاكهون خوشالي کوون کې بیان یا مزیب اخلی مشغولته کی بیان ډېر مزوګه مشغوله هم دوی او ازواجهما او ببین دوی په ضلال الفاغا سورو کی وی علی الارائک متکئون په پالنګونو به تکي والیا لهم دوی لپاره بیا پر جنت کې فاکهتون قسمه قسم میوه دي ولهم ما يدعون او دوی لپاره اصلي چې دوی غواړي سلام من لهم سلام دوی لپاره سلامتی اعلی قولا منا داوینا بکی داوینا بی من رب الرحیم دا طرفا دا رب رحیم ذاتنا دا اللہ دا طرفنا بسلامون یا دویم قول علیہ السلام ما یدعوننا بدل لے ما یدعونا بی بدل لے دیت سو غاڑی منا سلام سلام غاڑی پدس حال کی چوینا دا رب رحیم دا طرفنا وامتاز اليوم ایوها المجرمون مخی بشارت واستخویب ذکر کئی بیا وامتاز معنا ويقول للكفر كافرون تبويل شي راجودا شي اليوم نرس ايها المجرمون يا مجرمانو علم احد اليكم يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان مجرمان سوق دي لا عبد الشيطان علم احد اليكم اي ما بخ خبر نو کلی تاسو يا بني ادم اي اولاد ادم الله تعبدوا الشيطان چی عبادت بنه کوي د شیطان عبادت ہمارا تعد خبر بنه مره د شیطان انه لكم عدو مبين يقينا دا شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارا یا بني ادم وان اعبدوني او دا امر مې تکلې و وان اعبدوني دا چې ما بندگی وکي هاذا صراط مستقيم دا لار برابر ده ولقد اضل دا علت د مخي دشمني تاول دشمن دې زکه ولقد اضل او په تحقیق سره گمراه کړی دی شیطان په وسوسه باندې منکم تاسو نه جبید لنډېر ډلې كثيرا منا ډېر افلم تكونوا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لیا هذه جهنم منا يقال دته ویل کېږي هذه جهنم التي دا جهنم دې کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کې دي شو اسلو اليوم داخل شي وس دې جهنم تنن رزو بما کنتم تکبرون پس ودې چې تاسو کفر کوام اليوم نختم على افواههما ارګل شدی
دوی ته دا ویلې شي چې کفر هم کو دوی به انکار وکړي چې موږ شرک او کفر نه کړي الله به دا خپل لاسونه پیدا گواہی دوی به گواہی ورکړي خلی به گواہی ورکړي خلی به علماء ولګي نورن دامونه به گواہی ورکړي اليوم نختم على افواههم مهر به دوی په خلو باندې او تکلمنا ايديهم خبرې به وکړي موږ سره د دې لاسونه غیر ناطق بناطق شي وتشهد ارجلهم منا گواہی به وکړي د دې په خې بما كانوا يكسبون په سودا عملونو چې کوم کړي دي بعض خلکو یو منطقي اعتراض کړي چې لاسونه خو ناکار عملونه کړي دي نو دا فاسقان شو گواہی د فاسقونه قبليږي کړ جواب دا دی خپل لاسونه کارونه کړي دي خو اختیار سره نه دي کړي دیم جواب دا دی اعتراف د اقرار په ځان باندې ولو نشاء لطمسنا على اعينهما دا تخویب د نبی ذکر کوي تاخلی الله شی بنده ول الله په قادر دی ولو نشاء کوم غواړو لطمسنا على اعينهما منا ورانی بکود د استرګې فاستبقوا الصراط وړاندې کیږي به الله تعالی طرف ان يبصرون نو تل دل بکولې شي نشي کولای ولو نشاء لمسخناهم کوم غواړو لمسخناهما بدل بکود د شکلنا علی مکانتهما او خپل زیبه ولاړی خپل زینو به ولاړی فمستطاعوا مضيا وسبن لري د مخکتللو ولا يرجعون ونبو واپس شتله ومن نعمره ننكس في الخلق دا د مخکې د پاره یو دلیل له الله کو غواړي سترګي بندولې شي مسخ کولې شي ولي ومن نعمره هغه څوک چې موږ هغه عمر ډیر ور ننكس في الخلق منا کمزورواله راولو د پاند عملو کې اعضاء مخلوق مراد افلا يعقلون ايدي تعقلنا لري وما علمناه الشعر وما ينبغي له دې آیت کې سره قرآن ذکر کوي او رسول د مشرکانو د اعتراض جواب کوي هغه ویا تا قرآن شعر دی دا نبی شاعر دی آیت کې د نبی شان ذکر کوي وما علمناه الشعر الله موږ دې خود دې نبی ته شعر جوړاولا وما ينبغي له ندي مناسب تر الشعر ان هو نه دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی او قرآن مبین او قرآن دی واضح لينذر من كان حيا قرآن پیدا ذکر کوي لينذر دې لپاره چیر ور کی من کان حیا هغه سوچي ژوند حیا بحیات القلب فصل باندې ژوند ويحق القول ثابت بشي حجت على الكافرين بكافرانو باندې اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون دې نور صدرین باب د اخر د سورته پورې درې عقلي ادله ذکر کوي لپاره درد شفاعت شرکیه نبی سلام ته تسلی ورکړي زجر د منکرینو ته د بحث بعد الموت اخر کې شپږ عقلي ادله ذکر کوي په اثبات د قیامت هم دیولونو آیاتونو کې انعامات ذکر کوي مبارک سارو اولم يروا ايدين ګوري ان خلقنا لهم يقلن پیدا کړی دوی د پاره مما عملت ايدينا داغنا چې جوړ کړی اسمن لا سنو انعامن چرپ ساروي فهم لها مالکون دوی داغه د پاره مالکان دي وذللناها او تابع کړی مونږه دا ساروي لهم دوی د پاره فیا فمنها رکوبهما پس بعد دینا سورلی د دوی دا سورلی پی گئی ومنها بعض دینا یاکلون د یخری بعض ساروي خوري ولهم دوی د پاره فیا پر سارو کې منافع منا پیدیشت دی او مشاربا او سکلی تو دو پای کوش وغیرہ افلا يشكرون ولدي شکر نو باسی واتخذوا من دون الله الها دا سجر دے پشرک بان او دین ولی سوا د الله نه الها النور خدایان لعلهم ينصرون دې لپاره چې دوی سره امداد وکړي شي لا يستطيعون نصرهم دوی وسن لري د مدد خپل ځان او هم لهم جندنا وهم من دعا بدان چې لهم دي معبودانو لپاره جندن تخکری دي محترون حاضر کړي شوی څوکیداري لپاره بس اسې ته ولاړی پیری کوي ولا يحزن قد تسلي رسول تا قبل ان کی تعالی قولهم لدی وینا ان نعلم يقرن من بو لرو من عالمان وما يسرون تشری پټي وما يعلنون تشری اختار کوي اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه دا اوس خاص ذکر کوي په انکار د قیامت اولم ير الانسان ويا نګوري انسان
انسان مراد هغه منکر دی د بعث ان خلقناه یقینا من پیدا کړی دی من نطفه د نطفینا پیدا هو خصیم مبینا سبدا جګړه کوون کې ښکارا د الله سره جګړه کوي وضرب لنا مثلا او بیان کړی دی موږ لره مثال مثلا مراد دی اعتراض دی موږ له اعتراض بیان نه بیان کړی دی موږ له اعتراض ونسي خلقه او یې د خپل پیدایش یې کړی دی او قال دسی و ایم یحیی العظام څوک دې چر ژوند کی العظام اډو کی وهي رمیم او حال دا چې د دې زره اډو کی به څوک پیدا کی قلت ورته پیغمبر یحییها الذی ژوندۍ وکي دې اډو کول را قزات انشاها ولمرات پیدا کړی دا انسانان اول کرته وهو بكل خلق علیم او الله تعالی پر پیدائش باندې عالم دی مراد ټول ذرات دی الله باغی باندې عالم دی الذي غزات جعل لكم پیدا کړی تاسو لپاره من الشجر الاخضر دونشنا نارا نورا عربو کې خاص یو دونه دي مرغ عفار دای بداغي پانه راوغسلې د مرغ پانه به عفار باندې ولګولا لکه مذکر او مؤنث یو شي وربته پیدا شو اوس خنشته او حکیمان پوهان امویا چې په ارشتونه کې ور دي او ور پکشته دي صرف عناب د امر خنۍ جدا کړی دا چې دې کې ور نشته دي نور ټولونه کې ورشته دي بجلی سره چې مولګي نو شارټ پیدا کوي داغینه هور نه بلیږي الته بلیږي منا چې کله ته خشاک جوړ شي نو ستې ور بلیږي داغینه من الشجر الاخضر منا دونشنینا نار نور پیدا انتم منه توخذون الناس بداغینه تاسو ور بلویا اولیس الذی دا بل دلیل دی اولیس الذی ان ذا غزات خلق السماوات پیدا کړی اسمان او الارض او زمکا بقادر قدرت والا علی ان پدی باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی پشان د دویا مراد نفسونه دی او زوات بلا ولنا وهو الخلاق والله تعالی چې ډیر پیدا کوونکی دی عالم پیدون کې دی انما امره دا اوس په دلیل دی یقینا حکم د الله د قیامت باره کې اذا اراد شيء کله چې اراده وکي او شتا اي يقول ويله اغتا كن شاء فيكون بس موجودين فسبحان الذي تفريد وسع فسبحان الذي نفاكد غساس در بيده ملكوت كل شيء چې پلاس دا کې باچای لري او شتا وإليه ترجعون واغتا تاثر وګرځیدل شي ترجعون منا ورګرځیدل کې دې شی وا تاسو ورګرځیدل کېدل وته کېږي ترجعون منا ته ورګرځیدل شي